ملګرو د جوړو په جوړېدو کې که هغه چیرې مردانه جوړي یا زنانه جوړي د مهم شی چې دی هغه اندازه ده. کله چې د یو جوړې اندازه په سمه توګه ونیول سي نو جوړه خپله سمه راځي. که چیرې د جوړې اندازه خرابه ونیول سي نو د جوړې جوړېده په سمه توګه امکان نه لري. نو مهم شی اول باید تاسو دا زده کړئ چې څنګه کولی سئ د یو جوړه په سمه توګه سره اندازه کړئ. او د هغه تر څنګ که چیرې تاسو اوس هم په تېره وختو کې ژوند کوئ چې په لویشتو جوړې اندازه کوئ د هغه وختو تېر سي. دا انچ ټیپ کوم سر نه خلاصېږي په دې به مو یو څه ورسره عیار کړم. ملګرو د انچ ټیپ دا طرف چې وینئ دا د انچو برخه ده. دا 1 2 3 دا ګرده انچونه دي چې د دې په اندازه کې بیا 9.5 انچه 1 متر راځي. او د انچ ټیپ دا بل طرف تاسو وینئ دې ته بیا سانتي ویل کېږي. دا بیا در انچ کمه ده او د دې بیا 100 سانتي 1 متر کېږي. نن ورځ چې موږ کومه اندازه نیسو هغه د انچو په اندازه یې موږ درښیو. نو دا طرف په اندازه موږ نن تاسو ته د جوړې د اندازې کولو طریقه درښیو. دا ملګرو هغه پرچې ده چې موږ په دې کې خپله اندازه لیکو. هغه لوړ چې دي هغه خو یو نوم دی بل نمبر دی چې د دغه جوړې تعداد ولیکل سي چې دا پلانکۍ نمبر جوړه ده. اوس دلته ملګرو لومړی شی چې دی هغه د جوړې قد دی یعنې د جوړې اوږدوالی. دوهم چې دی د جوړې شانه ده یعنې د اوږې. درېیم لستوڼي دي چې په هغه کې د لستوڼو اوږدوالی اندازه کېږي. په درېیم کلم کې موږ لستوڼو خولې او کول لرو یعنې د لستوڼو خوله او دغه بغلکو. او په پنځم کلم کې چې دی هغه ځیګر دی. په شپږم کلم کې کمر دی. په اووم کلم کې حبس دی. په اتم کلم کې لمون ده. او په نهم کلم کې بغل دی یعنې د کول څخه رالاندې بیا تر پرچاکو تر سرو پورې. په لسم کلم کې د پیجامې اوږدوالی دی. په یولسم کلم کې د پایسې دي. او ملګرو که چیرې په جوړې کې تاسو نوي نور معلومات ورچوئ چې کمیس کې باید کم شان اضافه سي هغه دلته لیکل کېږي. او که چیرې د پیجامې په اړه تاسو نور غواړئ چې یو ډیزاین شی پکښې ولیکئ بیا دلته لیکل کېږي. په دې ځای کې د کمیسه معلومات چې دا پنجابۍ جوړه ده امبریلا جوړه ده که یا هم ګردي ډیزایني جوړه ده. او په سې پاراګراف کې تاسو وینئ چې لیکلې ده پیجامه. په دې کې بیا لیکلي دي تاسو پیجامه ساده ده پتلون دی که یا هم بیلټ والا دی. په درېیم پاراګراف کې تاسو وینئ چې سجاب دی. جوړه که چیرې سجاب همرنګ غواړي نو دا ټیک مارک کړئ. که چیرې د خامک رنګ سجاب غواړي بیا دا ټیک مارک کړئ. او که چیرې اشی نو بیا دا ټیک مارک کړئ. او که چیرې بیخي په تېرو زمانو کې ژوند کوئ دلته ماضي بیا ساده ورته ولیکئ چې ساده کات سجاب نور کوګر سري. ملګرو لومړی د جوړې د اوږدوالي اندازه نیول کېږي چې د دې اندازې شروع د اوږې د دغه کټ څخه دلته د انچ ټیپ دغه څوکه. ځینې ملګري دا انچ ټیپ 1 انچ وباسي وایي د دغه یو څه شروع کېږي خو مګر یا دا د انچ ټیپ د دغه اوسپنې د سر څخه شروع کېږي. بیا به تاسو د انچ ټیپ تر پایه بوځئ سیده چې کټو شی ونه لري. نو د دې جوړې اوږدوالی چې دی 40.5 انچه دی. نو موږ به 40.5 انچه ولیکو. په دوهم کلم کې ملګرو د جوړې شانه ده چې شانه بیا د لستون د دغه در څخه بیا د لستون د دغه درزه پورې راځي. د دې دپاره باید تاسو لومړی د جوړه په ښه سم انداز سره ځان ته کښېږدئ تر څو د شانه یې غټه یا کوچنۍ یا هم له اندازې څخه مخالفه رانسي. د اوږې دغه د لستون د یوه در څخه بیا تر بل درزه پورې دا چې دی 14.5 انچه ده. نو شانه یې سول 14.5 انچه. په بل کلم کې ملګرو لستوڼي دي. لستوڼي هم د هغه در څخه بیا د لستون در خولو پورې اندازه کېږي. نو انچ ټیپ چې پکښې د دې اندازه سوله د اشیاء سره 19 انچه. نو دا د لستوڼو اوږدوالی 19. په څلورم کلم کې ملګرو د لستوڼو خوله او کول دي. د لستوڼو خوله دا چې ده سیواني ده 9 انچه ده. بیا نو تاسو پورې اړه لري تاسو د لستوڼو خوله سیواني راولئ که پنجابي راولئ. که یې پنجابي راولئ نو د 4.5 5 او 6 څخه نیولې بیا تر 7 د راتو پورې هم راتللی سي ستاسو په چاغښت پورې اړه لري. او دا لستوڼي که سیواني بیا 9 10 11 12 هر څومره چې ته څخه ټیټ هغه ستاسو کار دی. د دې لستوڼو خوله چې سیواني ده ما ولیکل چې 9 انچه. په دا بل کلام کې چې کول دی کول بیا د دغه لستوڼي د دغه اوږې د سر څخه داسې بیا ورته راګول کړئ داسې 9 انچه دی. نو دا هم 9 انچه موږ لیکو. په پنځم شپږم او اووم کلام کې هغه د اندازې دغه برخه ده. په دې ځای کې دا جوړه چې د پاکستاني جوړ دی چې سیده ده کمر ډېر نه لري خو زیاتې جوړې چې هغه په دغو ځایو کې کمر لري. دا د کمر اندازه په دغه ځای کې راځي. اوس لومړی موږ زیګر ګورو چې د دې زیګر 18.5 انچه دی. پسې کلم کمر دی. د جې ما د ټول پاکستاني سټایل دی نو دا هم 18.5 دی خو ستاسو اندازې شاید 14.5 راسي یا هم 11 راسي. نو زه هم اوس فلحاله بیا پر دغه اندازه نه لیکم.
خیر ستاسو په رقم اوس چې تاسو کمر ورکوئ 14 نیم انچه چې دومره راځي بیا کمر پیدا کوي نو زه هم 14 نیم انچه لیکم او په اووم کلم کې چې حفظ نومیږي هغه د برچاکو سرونو ته ویل کیږي یا سورنج یا حفظ یا د برچاکو سرونه دا چې دی 20 نیم انچه دی نو دلته به موږ ولیکو چې حفظ یې 20 نیم انچه په دا بل کلم کې چې تاسو یې اتم بولئ هغه ته ویل کیږي لمن لمن نو د یوه سر څخه د بله سره پورې چې هر څومره راله باید هغه ولیکل سي نو دا د 24 انچه نو دا یې لمن 24 انچه په نهم کلم کې ملګري چې بغل نومیږي هغه د برچاکو سرو څخه بیا تر د لستوڼو در بغله پورې دی دا بیا ځینې ښځې یې لږ کوچنی جوړوي ځینې یې اوږد جوړوي دا نو بیا د ښځو په شرافت پورې اړه لري اوس ملګرو د دغه بغل دغه ځای څخه چې موږ نیسو داسې دا دی 14 نیم انچه خو تاسې بیا 14 نیسئ ځکه چې نیم انچ بېلته دلته د لستوڼي په درس کې ځي ملګرو په لسم کلم کې د پایجامې د کات اندازه ده هغه د پیسو د خولې څخه بیا تر لوړ ککشکې کسر وزن تر هغه اندازې پورې اوس دا چې دی دا 19 انچه دی نو د پایجامې کچ یې 19 انچه او په بل کلم کې چې 11 کلم دی او آخري کلم دی هغه د پیسه نو که غټي نو غټي ونیول سي که کوچني د جیب پیسې اندازه چې ده 8 انچه ده نو پیسې یې سوې 8 انچه دا وپسې د پایجامې اندازه اوس په لاس کلم کې خالد کتاب د وریکې هغه نورې برخې لږې کړو اول چې دا جوړه پنجابي ده په دوهم کلم کې دا پتلون دی او په درېیم کلم کې اشه ده نو دا سوله زموږ د جوړې د اندازې